حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان شاء الله ټول مرګري بارو جوړو خوشاله. زه محمد اشفاق یم او تاسو ګوره اشفاق ټي وي. تاسو خبر شوي چې یو څو ورځې مخکې په دې سینو کلي کې موټي بانډه کې یو ناخوشګواره واقعیا پیښه شوې وه. نو د هغې نن ماشاءالله روغ وشوله. د خیبر پښتونخوا قومي جرګې په مدد سره ملګرو ته سوچ کړي نو پښتانه یو ډېر باشعوره او ډېر ښکلی قوم دی او ډېر ښه قوم دی، خو یو څو داسې عادتونه دي چې هغه موږ په ټوله دنیا کې هغې بدنام کړي یو. عادتونه خو واړه واړه دي خو مسلې ته ډېرې غټې غټې جوړېږي، لکه په نسه خبره باندې جنګ جګړې کوله، یو بل ته کنځل کوله، شور شغرب کوله. خو بیا د الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې پښتنو له الله پاک یو لوی صلاحیت جرګې په شکل کې ورکړی دی. همدغې جرګې په وجه باندې نن په دې کلي کې ډېر ښکلی ماحول سره روغه وشوله. نو موږ راځو چې یو څو خبرې اترې د دې قومي جرګې سره وکړو او چې دې باره کې دوی څه ویل غواړي او آیا زموږ د دې کلي نه به دا جنګ جګړې څنګه ختمېږي. ساجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېره ډېره مننه اشفاق خان ستاسو په راتګ باندې او نور چې څونه ملګري راغلي حاجي غفار خان دی هغوی ته مبارکي هم وایو. نو منتخب کونسلر هم دی، نائب ناظم دی او دا پښتونخوا قومي جرګه کوم چې په 34 ضلعو باندې مشتمله ده، د هغې د فخر خبره دا ده چې د هغې زموږ سره مشر موجود دی حاجي سهراب علي خان صاحب او د هغې چې کوم دی نو د سپریم کونسل ممبر نصر الله خان صاحب هم موجود دی زموږ سره دلته. نو د دوی ډېره شکریه ادا کوو څنګه چې تاسو وي او د مشرانو وي چې د وړو وړو خبرونه چې کوم دی نو ډېرې لویې غټې مسلې جوړې شي. دا هم دلته چې کوم دی نو د یو دوه ورونو زموږ چې کوم دی نو معمولي دغه غوندې راغی او د نه خبره چې کوم دی نو لکه تانې ته ورسېده او په هغې کې چې کوم دی نو زموږ د لوکل چې کوم دی چې کومه جرګه د ملګري دي په دې کې یونس خان او محمد اکبر امیر صاحب او حاجي غفار خان او جانزیب خان لکه دوی راپاڅېده او تقریبا په 3 ورځو مسلسل کوششونه چې کوم ته دو باندې چې کوم دی نو شکر الحمدلله په بېګا ماښام دا خبره فاینل ته ورسېده او نن شکر الحمدلله د دې فاینل دغه چې کوم پروګرام وشو او دوی یو ځای کړه د یو بل نه دړې نه چې کوم دی بالکل ادا ختم شو او شکر الحمدلله په ډېر خوشګوار او ډېر په د دوی په دغه باندې په مرضی باندې چې کوم دی شکر الحمدلله دا روغ وشو. دوی دواړه پر هغې پر خوشحالي خبرې مطمئن دي. دا پښتونخوا قومي جرګې مقصد هم دا دی چې څونه زموږ اختلافات دي واړه دي لوی دي چې دا د جرګې او د مرکې په ذریعه باندې چې کوم دی ختم شي. څومره چې کوم دی زموږ په عدالتونو کې لکه تاسو به کتلي 20 کاله 15 کاله لکه کیسونه مطلب دا دی چې هغه چلیږي او هېڅ رزلټ راونه وځي په لکونو لکونو پیسې د دواړو پر خیر نه ولګي او بهرحال بیا هم چې کوم دی نو هغوی هغه وروستو مطلب دا دی چې هغه اخري پاړه کوي او وروستو بیا هم دغه شان مطلب چې مشران راپاسې او روغ ولو کي. دا جمشید خان زموږ سره دلته موجود دی، د دوی په ګاونډ کې بلکې د دوی په رشتهدارۍ کې یو روغ و 54 کال چې کوم دی نو هغې کې تقریبا مختلف خلک لوی لوی مشران لوی لوی دغه سپینګري ملکانان په کې چې کوم دی نو هغوی تلې راغلي وو او شکر الحمدلله هغه هم په روز کال تقریبا د 11 پیرو کې تقریبا غالبا زه پکې تلم، زموږ چیرمن صاحب سهراب علي خان صاحب پردل خان زما سره پکې 2-3 پیرې تللی دي. نو شکر الحمدلله هغه هم تقریبا د 54 کال پس چې کوم دی نو په روز کال د 3 مړو او شکر الحمدلله خدای پاک هغه هم وکړه. داسې نور هم تقریبا زموږ پښتونخوا قومي جرګې تقریبا 15 روغې وکړې روزانه په بنیاد چې کوم دی زموږ په لونخور ډي آر سي کې چې کوم دی نو زموږ ملګري ناستي زموږ ټیم ناستي او هغه څونه فیصلې چې کوم دي د ځمکو د زنانو داسې نورې د دغه مغونو دا شکر الحمدلله خلقي د دې نه علاوه چې کوم دی په علاقو کې په کلو کې چې کوم دی زموږ خپل ملګري کوشش کوي او هر دغه تر ته کوشش کوي چې بھئی دا خبره چې کوم دی روغه شي او خبره چې کوم دی نوار غوړ ته لاړ نه شي. نو زه به تفصیل کې لږ غونډې لاړ شم. تقریبا په دې 3 کال کې تقریبا زموږ د ملګرو تقریبا 1500 روغې وکړې. د دې نه علاوه چې کوم دی 41 سنګین نوعیت چې کوم دی نو مطلب دی چې 300 دوګانو روغې تقریبا دوی وکړې. په دې کې د 1300 کالو روغ زموږ ملګرو کړی، د 1200 کال یې کړې ده. څنګه چې ما مخکې عرض وکړو د لباس کلي د صافیاباد نه لږ مخکې دا تقریبا د 3 مړو روغ او تقریبا د 54 کال مطلب دا چې دغه وه. د دې نه علاوه تاسو به کتلي په جلاله کې چې کوم دی هغه نښن مړي پکې شو
او تقریبا غالبا د 1400 کالو کو د 1300 کالو مسلو په دې کې چې کم دین وغه د باچا کوزوی چې کم دین هغه مړو نو شکر الحمدلله دې په ساتت باندې هغه هم وشو. حاجي صاحب د کلی عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ دا جنگ جګړه به څنګه د کلی نه ختم شي؟ بس دا جنگ جګړې به د کلي نه د خیره داسې ختمېږي چې دا هر یو سړی ولګي او خپل ځان له څه روزګار روان کړي څه کاروبار روان کړي چې یاره دی په روزګاري په کاروباري نو د ده به جنگ جګړو ته خیال نه وي او دا جنگ جګړې بس د بېروزګاره سړي مازغه چې وي دا د شیطان مازغه نو خامخا چې بېروزګاري شي څه د بېګرانۍ نه خلک تنګ شو څه د بېروزګارۍ نه تنګ شو دې جنگ جګړې به پکې خامخا راځي او دا خو پښتانه دي هلته د یو بل خبره وړي نه نو بیا خپای خو کار ته نه وشي نو دا کار خاله چې په دې ملک د پښتانه د جرګمار شته او راپاسي بس خبره ده پکې بیا یو بل ته پړه کې سړی نو بس دغه سره گزاران کیږي او نقصان ټول صرف دغه د بېروزګارۍ نه دی. سید جډیر نصیر صاحب زموږ د کشرانو له تاسو پیغام ورکول غواړئ چې دا کشران څه داسې کارونه وکړي چې دا کلي نه دا جنگ جګړې ختمې شي؟ یاره زما خو چې کومه شعبه ده نو یو خو تعلیم دی او دویمه زمونږ جرګې او مصالحت دی نو زما خپل ټولو کشرانو ته دا پیغام دی چې د خپل تاو پیتاو او انکو پښتو زور چې کوم دی نو دا په قلم باندې وباسئ. دا په جنگ جګړو نه سبا حالت داسې دي که معمولي دي لاس په وخوځول نو بیا ځان نشي خلاصولی نو د قلم طاقت چې کوم دی نو دا د هر څه نه بالاتر دی او د قلم طاقت هغې ته غټ غټ چې کوم دغه دي بدماشان دي هغوی ورته سر ټیټ کړه غټ غټ خاندانونو چې کوم به د ټوپک او د جنگ جګړو نه بې کار اخیسته نو زما خپل دا پیغام دی چې بس د پرامن او د خوشحاله معاشرې لپاره صبر او تحمل نه کار اخیستل او ټول انشاءالله چې که تعلیمي سرګرمیانې شروع شي او تعمیري سرګرمیانې شروع شي نو دغه طرف نه به سوچ راکم شي نو دغه زما یو پیغام دی کشرانو ته. ملګرو ډېره مننه تاسو زموږ ویډیو وکتله او انشاءالله زموږ دا ویډیو به تاسو ډېره خوښه شوي یو څنګه تاسو ته صاحبان ووایي چې زموږ په معاشره کې دا برداشت ډېر کم شوی دی نو کوشش وکړئ چې په نه خبره باندې جنگ جګړې مه کوئ لږ شان د برداشت نه کار اخلئ نو انشاءالله ستاسو به دا دنیا هم ښایسته وي او آخرت به هم ستاسو ښایسته وي. په خپل دعاګانو کې مو یاد ساتئ. والسلام.